بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن یو 10 د اکتوبر کال 2015 چې جمعه المبارک سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات په دې کې ډېر مهم ټکي دي، د خپل د وطن دي، سیمایز دي او نړیوال مسایل هم دي، او په اخر کې د خیبر پښتونخوا کې د ازادي غوښتونکو مبارزینو د 2 ورځو یعنی د 18 او د 20 د اکتوبر د عملیاتو بشپړ راپور ستاسو حضور ته وړاندې کوم. اول خبر نن دا دی چې نن د افغانستان د هوایي ځواکونو 2 جیټونو په قندهار کې د پنجوای په منطقه کې خپل هوایي مانورونه او په حساب د ټریننګ دغه تر سره کړی دی، او الته خپل بعضی په حساب اهداف دغه کړیو چې هغه باندې خپل پریکټیس ودا کړی دی، او د اسلامي امارت د مشرانو د خوا ویل شوي چې دا د تعلیمي او د لپاره د هماهنګۍ د هوایي دغه دا کار شوی دی، قابل د تشویش نه دی، دلته کوم خطر وجود نه لري. دا 2 هندي جیټونه چې په د جمهوریت په وخت کې افغانستان ته هندوستان ورکړیو، او د کې لکه ستونزې وداوي، بیا دا د هندوستان د انجینرانو په همکارۍ سره دا بشپړه شوي دي، جوړې شوي دي، او بیرته د لپاره د ټیسټ نن د دنه کار اخیستل شوی دی. په عین حال کې چې نن دا کار شوی دی چې لوی اقدام دی چې د افغانستان او هوایي ځواک بیرته فضا ته راغی او خپل مانور وکړ، او پاکستان ته دغه شو چې که پس له دې جهاز راځي نو زمونږ جهازونه بم اخواته اوړېدلی شي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبره کړې ده چې پاکستان د افغانستان د خود ارادیت او استقلال نه یره لري، او هندوستان د افغانستان استقلال، ازادي او خود ارادیت ته احترام لري. پاکستان تروریزم خپل تقویه کوي، اما تهمت یې په نورو باندې وایي. پاکستان همیش خپل مشکلات د نورو په غاړه باندې اچي او د هغې د پټولو لپاره په نورو باندې برید کوي او ګواښونه کوي. دا هم ویل شوي دي چې هندوستان دا حاضر دی تر هر حده پورې د افغانستان د خود د استقلال او د ازادۍ نه دفاع وکړي، او که چیرته د افغانستان ازادۍ ته خطر پیښ شي او د بل ملک نه چې ښکاره اشاره د پاکستان خواته وي، ځکه چې پاکستان دا دغه کړی چې زه به برید کوم، نو هندوستان دا دغه کړی دی چې دوی به د دوی په مقابل کې ودرېږي او د افغانستان تر څنګ به څنګ تر څنګ ودرېږي. دا ډېر یو ښه خبر دی. دا هغه شیان دي چې الحمدلله اوس تحقق پیدا کوي، او ما بارها اسلامي امارت ته دا ویلي وو، تشریح کړي مې وو، او نن هغه دی زما چې څه خبرې وي تاسو د حقیقت په سترګه ګورئ چې خپله ستاسو مخې ته راځي، او انشاءالله افغانستان اردو به هم تقویه کېږي، تیارۍ به راځي، میزایل به راځي، او دا به دغه کېږي. راځم د ترکیې د ناستې چې په هغې نه پاکستاني جنرالان تښتېدلي وو، او دوی بیرته د ترکیې د استخباراتو د رئیس د فشار تر لاندې کله چې د میدان هوایي ته تللي وو چې هغې نه وتښتي، دې ته یې مجبوره کړي چې بیرته راوګرځېږي او مذاکراتو ته ادامه ورکړي او کښېني. دوی ګر چې مذاکراتو ته بیرته راغلي دي، خو دا ځلې مذاکرات مستقیم ډول نه دي شوي دي، غیر مستقیم شوي دي، یعنې په د دواړو ترمنځ ترکیې تګ راتګ کوه، او بالاخره هماغه اوربند دوباره تمدید شوی دی، او کوم نور پیشرفت نه دی شوی، او تر 6 د نومبر پورې دا ناسته په تعویق ولیدلې ده. 6 د نومبر باندې به دوی بیرته سره کینی. راځم د روسیې یو نوی خپل ډرون د اوبو ډرون دی، د اوبو لاندې دی چې د میزایل په دغه لري، دوی ته د اوبو د لاندې ډرون ویلی دی، دی ټسټ کړی دی. د ده میزایل نوم یا د دې ډرون نوم دی پوزیدون. پوزیدون په د اوبو لاندې تحت البحري میزایل دی چې دا اتومي قدرت صلاحیت لري، او دی باندې خپل روسیې پوتین دا ادعا کړې ده چې دا دومره قوي او توانا دی چې د ده نه څوک دا رادار کولی شي، نه تعقیبولی شي، نه مخه ورته نیولی شي. دا کم از کم په لږه ساعت کې 1000 کیلومتره کې خپل هدف بالکل وهي، او ویل کېږي چې د اوبو لاندې بدون د دغې نه، ځکه چې نور سرعتونه پخوا چې د اوبو لاندې وو هغه ډېر
کم د سرعت نهایت دی اوبو لاندې زیات دی خپل هدف ته په سریع توګه باندې وهي مخه نیول کیږي نه او دا اتومي خولۍ یا کلاګک وړلو صلاحیت هم لري او خپل هدف په دغه باندې وي نو دا کار ولې روسیه وکړه ځکه چې روسیه خو تیر ورځ یو میزایل په نامه د بورو ستنیک چې 14000 کیلومتر رفتار دغه لري کیلومتر کې خپل هدف وهي هغه ټیسټ کوي ویل دا اتومي صلاحیت لري او خلاګک وړلی شي چې د هغې په مقابل کې تاسو یاد دي ټرمپ دا خبره وکړله چې موږ ته ضرورت نشته چې موږ د داسې میزایلونو ټیسټ وکړو زموږ به تحت البحري کشتۍ د روسیې په سواحلو کې ولاړه ده او هلته چې موږ کوم میزایل لرو هغه د روسیې لپاره کفایت لري او هغې کې اتومي صلاحیت موجود دی نو د دغې خبرې په مقابل کې روسیې پوزیدون د خپل نوې اسلحه راښکاره کړله او د ده د ښکاره کېدلو سره امریکا سخته ویرېدله ورخطا شوله تاسو معلوم دی چې ټرمپ په دې ورځو کې اندونیزیا ته تللی او بیا د هغې نه دغې ته ساوت کوریا ته لاړ یعنې سویلي کوریا ته لاړ او د هغې ځینه د دفتن یو حکم خپل د وزارت د جنګ ته یا د وزارت دفاع ته صادر که او ویلي چې ډېر زر باید د اتومي میزایلونو ټیسټ او دغه دوباره شروع شي دا هغه ټیسټ دی چې د 1992 نه بعد روسانو او د امریکایانو د معاهدې تر لاندې دا متوقف شوی و او 33 کاله پس دوباره دوی دا ټیسټ لپاره اوس دا ملا وتړله او دوی دا ټیسټونه به رانیسي لپاره دي چې روسیه د دغه میزایلونو د ټیسټ نه چې د 1990 قرارداد کې شوی دغه نه دوی وتې دي روسیې ویلي چې چون زما وجود ته خطر دی بنان زه خپل میزایلونه د سره نیسم او د کې اتومي صلاحیت زیاتوم او د هغې ټیسټونه یې وکړل چې پوزیدون یې ټیسټ که خاربات یا دویم وړوکی شیطان دی د ټیسټ که او بورستنک یې ټیسټ کړل چې دا 3 میزایل په دغې 10 ورځو کې دننه دوی دا دغه کړي دي او د امریکې لپاره کافي د ګواښ او د خطر باعث مسله وه نو د تسلیحاتو مسله دوباره په سرعت سره دغه شوې ده او روسیه دا ښکاره کوي چې موږ خپل د خاورې نه د دفاع لپاره حاضر او آماده یو بله لویه خبره دا ده چې د ایران ته یوه کښتۍ د هغې موادو نه چې د هغې نه میزایل او بالستیک میزایلونه قارهپیما جوړیږي د چین نه را رسېدلې ده چې دې کې 2000 ټنه د میزایلونو د بالستیک میزایلونو د جوړولو مواد انفلاقي موادو چې د چین نه را رسېدلي دي او غربي نړۍ د ده باعث نه لږ تشویش کې ده چې چینایان ایران سره داسې مرسته کوي چې ایران هغه صلاحیتونه دا نور هم زیاتوي همدارنګې یو بله نړیواله موضوع چې ما په هغې باندې بحثونه کړي وو او تاسو ته معلومه وه چې ما ویلي چې ولو هندوستان باندې امریکا تحریمات ولګوي خو بیا هم په د چابهار په مسله کې تیر ځلې امریکې ایران ته دغه ورکړی و هندوستان ته چې په حساب تخفیف یې ورکړی و چې د دې باندې به هغه قیودات نه وي چې په نورو باندې دي ځکه خو د چابهار نه هندوستان استفاده کوله او افغانستان هم د هندوستان د بیرغ لاندې د چابهار نه استفاده کوله او که تاسو کله یادي چې متقي صاحب هندوستان ته تللی و دې خبره کې به ما یو یادوري کړې وه چې که چېرته دا روابط ښه کېږي د هندوستان د اړیکو زموږ ته دا ګټه ده که پاکستان په موږ باندې خپل بندر بندوي موږ چابهار بیا هم استعمالولی شو د هندوستان د بیرغ لاندې ځکه چې هندوستان ته امریکا د بندیز په دومره کلک نشي لګولی و چې نریندر مودي او ټرمپ بله ورځ سره خبرې کړې وي او مودي ورته ویلي چې دا تحریمونه ډېر سخت ونه لګوي په هغې کې تاسو ته معلوم چې ټرمپ ورته ویلي و چې خیر ته به د خپل د پټرولو د ګیس اخیستل دی روسیې نه لږ څه کم کې زه به تا ته لږ زر تخفیفات درکم چې هغې کې د چابهار تخفیف ورکړی و دلته د دې سرمایه ګذاري هم موجوده ده نو د دې لپاره فعلا ورته ویل چې 6 میاشتو لپاره تاسو باندې به کوم بندیز نه تاسو چابهار استعمالولی شئ یعنې کله که هندوستان ته اجازه ورکړي موږ د هندوستان سره اړیکې ښیي چابهار ته موږ د هندوستان د بیرغ لاندې کولی شو چې هلته خپل ترانزیت دغه وکړو پخوا هم د جمهوریت په وخت کې هم دا کار د هندوستان د بیرغ لاندې کېده ځکه چې غیر د هغه نه اجازه نه وه چې نور کښتیګانې دا کړي امریکا د هغې بندیزونه پرې لګولي دي دا مهم نړیوال خبرونه اوس راځم د جهادي خبرونو ته په 26 د اکتوبر 2015
د مجاهدینو شپږ عملیات په خیبر پښتونخوا کې کړي دي چې په جنوبي وزیرستان کې 3 اپریشن شوي دي، همدارنګه په باجوړ کې یو، په دیر اسماعیل خان کې یو، په خیبر کې یو. نو په دې رقم سره شپږ اپریشن دي چې د سرایکا ولسوالۍ کې په یو عملیات کې یو عسكر وژل شوی دی او یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده، او د همدې ولسوالۍ په باسکي پوستې باندې سنایپري حمله کې یو بل عسكر هم وژل شوی دی. د اعظم ورسک په ولسوالۍ کې د سرکخیل پوست باندې په حمله کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. د باجوړ ولایت کې یو عملیات د ولسوالۍ واړه مامون تور گیټ پوست باندې د سنایپري برید کې یو عسكر وژل شوی دی، یو امنیتي کامره ویجاړه شوې. د دیر اسماعیل خان ولایت کې د کلاچي ولسوالۍ کې مړی کلی کې فوج پر مرکز باندې برید کې یو عسكر وژل شوی دی او نور ټپیان دي. د خیبر ولایت کې یو اپریشن شوی دی. د باړې ولسوالۍ تیرا شلوبر په سیمه کې د ټي آی د راپور په اساس باندې جنود الخیبر د امن لشکر سربراه سید غفار هدف نیول شوی دی. وژل شوی نه دی مګر ټپي شوی دی چې د مجاهدینو په قتل کې مطلوب و. راځم په 28 د اکتوبر باندې د مجاهدینو د عملیاتو تفصیل چې 14 عملیات په دې ورځ باندې کړي دي. په 28 د اکتوبر په جنوبي وزیرستان کې 3 اپریشن کړي دي، په چترال کې 2، په پیښور ولایت کې 2، په باجوړ ولایت کې 2، په ټانک ولایت کې 2، خیبر ولایت کې 1، بنو ولایت کې 1. د جنوبي وزیرستان د 3 اپریشنونو دغه ډیټیل دا دی چې ولسوالۍ اعظم ورسک کې بریدونه شوي دي او د پیکا په ذریعه شوي دي او مالی ځاني تاوان وراړولی دی. دوهم برید همدې اعظم ورسک د توره ګله فوجي پوستې باندې شوي دي چې مالی ځاني تلفات یې اړولي دي، او دریم برید د ولسوالۍ زرملنې د خنډ په ساحه کې پر یو موټر سایکل باندې شوی چې په هغې باندې سواره 2 افسران د ماین انفجار په نتیجه کې وژل شوي دي او موټر سایکل یې تخریب شوی دی. د چترال ولایت کې 2 اپریشنه د دروش ولسوالۍ شیر کنټرول پر پوست باندې د سنایپر برید کې یو عسكر وژل شوی دی، یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. د همدې ولسوالۍ علاقه ارنوی خوړ کې فوجي پوست باندې سنایپري برید کې یو عسكر وژل شوی دی او یو بل ټپي شوی دی. د پیښور ولایت کې 2 اپریشنه شوي دي چې د اف آر ولسوالۍ شیرکیري حسن خیل کې کمین وهل شو، مرګ ژوبله اړول شوې ده، او دوهم برید په همدې ساحه کې وشو چې په هغه کې هم مرګ ژوبله واوښتله. ولایت باجوړ کې 2 اپریشنه شوي دي. ولسوالۍ لوی مامون د غونډې لوی پوست باندې جوړولو د غونډې په نوي پوست باندې په د جوړولو باندې پوځیان بوخت وو چې سنایپري برید پې وشو او په دې کې یو عسكر وژل شوی دی. د همدې ولسوالۍ کې دوهم برید وشو چې علاقه بره باندې کې وو، 3 عسكر وژل شوي دي. ولایت ټانک 2 اپریشنه شوي دي. ولسوالۍ ګومل اسرار ولد اسحاق سکنۍ کوټ خدک د اف سی نوکري پرېښودله او د خپل کار نه سر په لاس په سر شو. په ولسوالۍ ټانک کې محمد زهیب ولد محمد ایوب سکنۍ اکبري د اف سی نوکري پرېښودله او خپل عمل نه لاس په سر شو. خیبر ولایت کې یو اپریشن شوی دی. ولسوالۍ باړې تیرا ګست هاوس یعنی ملمسون کې سنایپري برید کې یو فوجي هلاک شوی دی. په بنو ولایت کې یو اپریشن شوی دی. ولسوالۍ بکاخیل منډۍ کې سره جخت د فوجي قافلې باندې کمین وهل شو چې مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. همدارنګه د نن تازه خبر دا و چې پرون کورم ایجنسي په کاراوي کې د پوز 8 کسان وژل شوي، 15 زخمیان دي، موټرونه سوځول شوي دي، اسلحه غنیمت شوې ده او همدارنګه پوستې له منځه تللې ده. دا د نن ورځې نړیوال سیمه ییز او د خیبر پښتونخوا خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.